الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا بسوالات وجوابات يولسم نشست شروكو. الله سبحانه وتعالى دي من بخبل دين باني بوكي، والله سبحانه وتعالى دې موږ ټول توفیق راکړي په حق باندې د عمل کولو. دا یو سوال یو ورور کړی دی چې په کافر باندې دم اچول څنګه دي؟ یو بیمار دی او هغه کافر دی، نو آیا موږ په قرآن باندې دی دمولی شو او که نه؟ الجواب، داسې څه دلیل په شریعت کې نشتی چې هغه په دې دلالت کوي چې کافر باندې به دم نه اچوي. داسې دلیل نشتی. بله خبره دا چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې شفا اچولی نو د هر چا دپاره ده، د کافر دپاره هم ده، هغه د مسلمان دپاره هم ده. او په دې قرآن کې شفا ده د زړونو او د بدنونو. د زړونو هغه داسې چې څوک قرآن ووایي او ځان پرې پوه کړي او عمل پرې وکړي، نو په زړه کې چې کوم غلط عقاید دي، غلطې خبرې دي د شریعت خلاف، هغه ټول پاکوي. نو دا شفا د زړونو ده، او بنیادي شفا هغه دا ده. او په دې کې شفا د بدنونو هم ده. یو سړی بیمار شو، ظاهري بیماري، د قرآن په الله له شفا ورکوي. خو غټه خبره ده چې د زړونو د شفا ده اهمه خبره ده. لکه اوس یو سړی دی بدني ظاهرا چې دی هغه بیمار شوی دی، ناروغه دی، تکلیف به پېږي، یا داسې وایي چې تکلیف یې دومره ډېر شو چې په هغې کې مړ شو. خو دا دی چې زړه یې پاک و، زړه یې برابر و، په زړه کې بیماري نه وه، نو الله به یې وبخي. خو چې یو سړي ته ظاهري شفا میلاوي، ظاهري دی ښه روغ رمټ ګرځي راګرځي، زړه کې د عقیده د توحید نه ده، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې نشته، په شرکیاتو کې اخته دی، د کفر په کارونو کې اخته دی، نو په دې ظاهري شفا باندې به څه وکړي؟ خبره ما دا کوله چې قرآن کې شفا ده ظاهري او باطني، نو په کافر باندې دم اچولی شي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده چې په دې کې شفا ده په ګبین کې. اوس که دا ګبین کافر استعمال کړي نو شفا ورته میلاوي که نه میلاوي؟ میلاویږي ورته. یا مثال کې د داغ لګولو خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده، او داسې بیا زه نور پې هم خبرې سړی ذکر کولی شي. عامه خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې چې الله به دې کې شفا اچولې ده، لکه دا کافر هم استعمال کړي هغه ته هم شفا میلاوي. او په دې باندې یو دلیل هم دی، هغه دلیل په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. حدیث مسعود پرې ستاسو مخې ته ویلی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی چې انطلق نفر من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم في سفرة سافروها. د رسول صلی الله علیه وسلم بعض ملګري په یو سفر باندې تللي، حتی نزلوا على حي من احیاء العرب. د عربو په یو قوم په یو کلي کې په یو علاقه کې دوی پړاو واچي، هلته دمه کوله. نو د هغه قوم مشر چې دی شي ورله ټک ورکړی او بیمار و، او دوی د هغوی نه مېلمستیا وغوښته، دوی ورله مېلمستیا ونه کړه، بخیلان ومو، مېلمنو له مسافرو له مېلمستیا ونه کړه. بیا پسې رالو وایي زموږ په دې مشر باندې دم واچوئ. هغه ورته موږ په دم کله اچوو؟ موږ تاسو ته د هغوی د مېلمستیا، تاسو موږ له مېلمستیا هم ونه کړه. بیا اخره کې اتفاق په دې وشو چې تاسو موږ له د دې خپلو بیزو ګډو نه راکوئ. او صحیح ده، هغه حاصل دا چې هغه به سوره فاتحه ووایي، او د هغې سره الله سبحانه وتعالی هغه له شفا ورکړه. نو بعض علما وایي شارحین د دې حدیث چې دا خلک کافرانو، دا مسلمانان نو. نو ګوره هغه په دې ځای کې په دغه کافر باندې دم واچو. بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه بیان کړه، خو رسول صلی الله علیه وسلم په انکار ونه کړو چې دا کار ستاسو غلط دی. که په کافر باندې دم اچول نه وي، بیا به رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویلی وی چې تاسو په کافر باندې دم واچو، دا څنګه تاسو په کافر دم واچو؟ نو حاصل دا شو چې دم اچول په کافر باندې څه دي؟ جایز دي، خصوصا چې کله په زړه کې د دی چې دی متاثر شي او اسلام ته داخل شي، نو بیا خبره ډېره مضبوطه شو. والله اعلم. بیا ورو سوال کړی دی چې د مړي دپاره نفلي مونځ کول یا د قرآن تلاوت کول او بیا هغه ته بخل، د دې ثواب هغه ته میلاویږي او که نه؟
او دا اول نه راته داسې ویلي سوال کوي که نه میلاویږي نو بیا ته څنګه وایي چې حج کولی شي د مړي د طرف نه یعنې حج چې ته جواز بیانې چې حج کولی شي او په حج کې دنده مونځ شتي نو بیا دې کې څنګه وایي چې نفلي مونځ نه کېږي مطلب دی چې زما په خبره پوه دی چې زه به دقه شان چې نه کېږي دا مونځ او قرت دا نه کېږي خو دا مسله به تفصیلا بیان کړم چې موږ پرې ښه پوه شو په دې مسله کې د علماو دوه اقوال دي بعض علما دا وایي چې هر نیک عمل چې کوې نو مړي له ورکولی شي د هغې ثواب مړي ته بخه قرآن روجې مونځ نور عبادات چې او په دې باندې دوی سره څه دلیل نشته خو مثال کې د غیر ټینګ کړی لکه حج کېږي حج د مړي طرف نه کېږي که نو چې د حج کېږي خو دا عبادات دي نو دا خو قیاس شو قیاسات په دې کې نه چلېږي دلیل به خیر خبره دپاره دویم قول د علماو دا دی چې هغه څه ته مړي ته وربخلی شي چې په هغې باندې دلیل یي مضبوطه خبره او زمونږ کار خو د دلیل سره دی زمونږ کار د دلیل سره دی نو بنیادي خبره دا ده وان لیس للانسان الا ما سعى الله په قرآن کې چې انسان ته هغه څه میلاویږي چې څه یې کړي بل ځای کې رسول صلی الله چې کله د آدم بچی مړ شي نو انقطع عنه عملو عمل یې څه شو ختم شو او دې حدیث کې رسول صلی الله چې عمل ختم شو نو اوس دا اصل شو چې ته د بل چا دپاره عمل نشي کولی اوس چې کې نو بیا به دلیل ښیې ځکه چې هلته خو موږ سره اصل موږ ته واضح شو الله په قرآن کې ووایي چې یو سړی د بل دپاره څه نشي کولی سړی مړ شو ته دا دپاره څه نشي کولی رسول صلی الله ووایي او چې کې نو بیا به دلیل ښیې ځکه چې ته چې را کوم کار کوې ظاهرا د دې آیت خلاف دی او د دې حدیث خلاف دی نو ته به پرې موږ ته یو مضبوط دلیل وښیې نو بیا یې کوه نو موږ به دا ووایو چې شریعت د دې کار استثنا ورکړې ده نو صحیح خبره هم دقه ده چې به کوم عمل باندې دلیل وي هغه به کوو کوم باندې دلیل نه هغه به نه کوو او دلیل په څه باندې راغلی دی دعا د مړي دپاره دعا غوښته د دې اجر هغه مړي ته رسي میلاویږي او غټ عمل د مړي دپاره هغه د دعا غوښته دي په دې به زموږ دې خلک ورته نه دي رسېدلي نه وي پوه وي پلار یې مړ شي بس دغې ته به ګرم ګرم کېږي چې میخه راولي او غوا راولي حلاله یې کړي بیا خلکو ته یادوي بس دقه یې د پلار سره محبت چې دا خلک ما ویني چې وایي پلار لپاره بیا چېرته دی په عمر کې لاس نه اوچتوي چې یالله زما د پلار وبخي یالله زما د مور وبخي یالله د رور وبخي ښځه وبخي حقیقي هغه ثواب او غټ اجر هغه په دې کې دننه پروت دی مړی دعا ته ډېر ضرورت لري ستا دې میخې او دې غوا ته دومره ضرورت نه لري څومره چې هغه دې دغه ته ضرورت لري دعاګانو ته نو یو عمل دا دی په دې دلیل شته دویم عمل صدقه کول دنیا حدیثونه یې په دې باندې رسول پسې ډېر کسان راغلي څوک یې رسوله مور د طرف نه څوک څه رسول ټول اجازت ورکړی صدقه کولی شي نو د مړي د طرف نه صدقه کولی شي پیسې چاله ورکړي د خیر یو کار وکړي که هر قسمه طریقه باندې کې دریم چې په هغه باندې دلیل ثابت دی دلیل پیشتي هغه که په مړي باندې روجي پاتې نو ته یې نیوی شي صام عنه ولیو حدیث کې دا راځي چې کوم ورته بیا نږدې ده به روجي ونیسي نه دا درې عمل شو څلورم حج رسول صلی پسې کسان راغلي چې یا رسول الله زموږ په پلار باندې حج و نه یې دی کړی مړ شوی دی موږ کولی شو که نه شو کولی شي نو عمر هم کولی شي بیا د عمر په دې حج کې دننه داخله ده که او دغه شان د عمرې ته وړوکی حج ویلی شوی دی یو خو دغه عام حج دی که نه غټ حج دی وړوکی حج کوم یو دی دا عمره ده دا اعمال دي چې په دې باندې دلایل هغه شتي د دین علاوه په یو عبادت باندې دلیل نشته چې هغه ته مړي ته هدیه کولی شي نو به یې کې دننه نفلي مونځونه د مړي دپاره نفلي مونځونه نه کېږي بلکې فرضي مونځونه ولم نه کېږي یو سړی د پلار یې مړ شو مور یې مړه شو د چې هغه فرض مونځونه پاتې د هغه طرف نه کو هېڅ هم نه کېږي بیا د اسقاط مسقاط کول دې دپاره چې دا مونځونو ته وبخلی شي دا هم نشتي ځکه چې مونځ چې پاتې شوی دی د دې انسان نه نو په دوو کې یوه ده یا خو دا سړی دومره عمر ته رسېدلی یا داسې بیمارۍ کو چې په ځان نه پوهېدو نو بیا خو ته الله تپوس نه کوي نو ته وله مونځ داسې شي کوې او یا د قصدن پرېښودي دي نو معامله اوس د چا سره ده د الله سره ده چې قصدن یې پرېښودي به یې پرېږده الله ته او که دی بیمار یا دومره بوډا شوی چې په هېڅ هم نه پوهېدو
عقل ختم شي نو بیا خو ته الله تپوس نه کوي. نو دغه شان په مړي پسې قرآن ویل او هغه ته هدیه کول په دې دلیل نشته. که یوازې وي او که خلک را جمع کوي او بې ثواب چې دی هغه ته وربخي دې باندې دلیل نشته. ها بچی چې کله نیک عمل یو نیک عمل کوي بغیر د دې نه چې د ثواب هغو له ورکړي هغه ثواب هغو ته میلاویږي ځکه چې د ده به تربیت کې د هغوی لاس دی. نو بیا دې ورور دا وایي چې د حج ته چې بیا ته وایي زموږ کار د دلیل سره دی. دلیل کې راغلی چې حج کولی شي او په هغه باندې روایت ته امام ابو داود رحمه الله راوړی او امام ابن ماجه هم راوړی دی او صحیح حدیث دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو د حج په موقع باندې احرام یې اچولی او دی وایي چې لبیک عن شبرمه، یعنې زه د حج کوم د چا د طرف نه؟ شبرمه د طرف نه کوم. رسول صلی الله علیه وسلم من شبرمه؟ شبرمه څوک دی؟ وی رسول الله زما رور دی، مړ دی زما رور دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی حججت عن نفسک، ته خپل طرف نه حج کړی؟ وی نه رسول الله ما خو نه یې کړی. وی اول خپل طرف نه وکړه بیا د شبرمه د طرف نه وکړه. دا خو واضح دی چې مړي طرف نه حج هغه کولی شي. نو دوی په دې حج کې دننه وي مونځ راځي. حج کې دننه چې کوم مونځ د حج سره تعلق ساتي هغه د حج د اعمالو نه شو که نه. نو هغه په هغې باندې خو موږ دلیل نه شو لکه اوس یو سړي طواف وکړو، طواف نه باندې 2 رکعته مونځ وکړو. هغه مونځ کېږي به مړي ته مونځ بخلی شي ځکه چې طواف نه باندې 2 رکعته وکړو. موږ وایو نه، دا 2 رکعته چې د طواف نه باید وکړو دا د څه په اعمالو کې داخل دي؟ دا د حج او د عمرې په اعمالو کې داخل دي. مستقل عمل نه دی ځان له. که مستقل عمل وي بیا صحیح وه ستا خبره، هغه مستقل نه، خو د حج او د عمرې په اعمالو کې داخل دی. دې ورسېدی؟ والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې کله څوک جنې وغواړي د هغې سره بیا خبرې په ټلیفون کولی شي او که نه. د دې مسلې ماته ښکاري چې ما جواب هم کړی مخکې، خو بار بار د تپوس ډېر وروڼه او خویندې کوي. جنې غوښته او جنې نکاح کول په دې دواړو کې فرق دی. که صرف جنې غوښتلي او نکاح نه یې شوي دا جنې داسې پردۍ ده لکه په لاره کوڅه چې یو ښځه روانې او نه تا پېژنې نه ته پېژنې، دغه شان پردۍ ده. په دې نه زیات وضاحت پکې نور نشته. چې جنې وغواړې او نکاح دې ورسره نه وي تړلي دا دغه شان دی لکه په لاره کوڅه چې جنې تېرېږي نه تا پېژنې نه ته پېژنې. د هغې سره خبرې حرام دي، د هغې سره ځان له کېناسته حرام دي، الا دا چې کوم شریعت اجازت ورکړی. شریعت اجازت داسې شي ورکړی که څوک جنې غواړي نو کته یې شي ورته، او د هغې هم خپل آداب دي، حدود دي. موږ بیان کړي د نکاح او د واده په مسایلو کې جنې ته کته او دغه شان د هغې سره دومره خبرې کولی شي چې د هغې ضرورت وي، د خبرو ته ضرورت وي په دې واده کې. لکه مثال کې ستا څه شرط دی، جنې ته یې ووایي ستا څه شرط دی، یا جنې ورته ووایي چې ستا څه شرط دی. دا قسمه خبرې د واده سره تعلق ساتي. صحیح ده؟ خو دا په ګنټو ګنټو چلیږي او دا بس څه وایي موږ چې د مستقبل خبرې کولی چې سبا کوو. مستقبل خبرې په ګنټو ګنټو کې او چې واده کې بیا ورسره 10 منټ هم نه کښېني. ولې؟ ځکه چې شیطان سبحان الله دا شیطان ډېر یو خبیث شی دی چې دا ښځې ته کور ته راولي دقه د تا چې به ځان مړ کوو او عشق او عاشقي دې شروع کړې وه او کله لاسونه په بلیډ وه او کله پلانې کار کوه او کله خودکشۍ ته ځان تیاروه. دقه جنې چې کور ته راولي بیا ورسره نه لګي. کومه جنې چې بهر ګرځي او پردی شیطان به همیشه ته دا ښایسته کوي چې نه دا ښه ده. دا کومه جنې چې تا سره دا به د هغې نه ډېره ښایي دیني لحاظ سره، په ښایست کې، په نسب کې، په مال کې، په هر څه. خو دا شیطان یې تا ته ښایسته نه ښکاره کوي. نو چې پردۍ ښځې ویني بس هغې ته به یې زړه کېږي. داسې پالتو خبرې چې موږ د مستقبل خبرې کولې او موږ د واده خبرې کولې چې څنګه به کوو. لاړ شه پلار سره کښېنه د واده خبره وکړه که نه چې چل درته وښي 2 ګنټې خو د هغه سره خبرې وکړه د واده. جنې سره 2 ګنټې او 3 لګي نو دا بلکل داسې پردۍ ده لکه په لاره کوڅه چې یو جنۍ تېرېږي. ها که غوښتو په ټیم کې نکاح شوي بیا ورسره خبرې جایز دي او نه کول غوره دي. نه کول غوره ولې دي؟ نو سړی جایز دي نو ته پکې بیا سره ګوتې وایې. زه پکې دا ګوتې به دې وایم چې د دې جنۍ سره چې ته خبرې شروع کړې او ته ترې لرې نو ستا شهوت هم راوچتېږي د هغې شهوت هم راوچتېږي. او که تاسو د یو بل سره میلاو نه شوئ زر نو کېدای شي چې ته په ګناه کې واقع شي او کېدای شي چې هغه په ګناه کې واقع شي. دا خبرې ډېرې کول د هلک او د جنۍ او چې یو بل سره میلاو شوي نه
نو د دې نقصانات هم ډېر دي. یو نقصان دی چې شهوت راوچتېږي، نو کېدای شي د شهوت خبرې وکړي د یو بل سره، او شهوت خبرې وکړي، لار نشته د شهوت ته ختمولو. د شهوت په څه شي سوړ کړي، د هغې دپاره به بیا د یو حرام کار او یا کېدای شي د جنۍ په یو حرامه طریقه باندې د خپل شهوت پوره کړي. نو خبرو فایده راونه وته، څه راووتو؟ نقصان یې راووتو. بله پکې دا فایده واله، دا یو ناشنا فایده. کوم هلک او جنۍ چې د میلاوېدو نه مخکې د یو بل سره خبرې کوي، نکاح شوې ده، د یو بل سره خبرې کوي، دوی چې د یو بل سره میلاو شي نو د واده په اولنۍ شپه یو بل نه هغه خوند نشي اخیستی، د یو بل نه زړه موړي، دې سره غاښ هم خبرې شوي. دا به کوم یو فایده ده. او چې کله خبرې ونه کړي نو یو بل ته په شوق کې او یو بل ته په محبت کې. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې د امت د یو کېدو لار څه ده؟ الجواب، په دې سوال باندې خو بیان کېږي پوره، بلکې بیان نه بیانونه پکې. او الحمدلله بفضل الله وتوفیقه، د الله په فضل او په توفیق سره زمونږ د بیان او زمونږ د دعوت رئیسي نقطه او موضوع هغه دغه دی چې امت به څنګه یو کېږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اے مؤمنانو، الله ته رجوع کوئ، په ځان کې تقوا پیدا کړئ، مشرکانو سره مه کېږئ. کم مشرکان؟ من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعا. دا هغه خلکو په شان ځان مه کوئ چې په دین کې فرقې پیدا کړي دي او هر سړي ځان له یو جماعت جوړ کړی. دا د الله واضح نصیحت دی موږ ته. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده: انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ورونه دي، یو بل سره ورورولي ساتئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله رسۍ مضبوطه راونیسئ، فرقې ډلهبازیانې دا مه جوړوئ. حدیثونه خو پکې دومره ډېر دي چې د شمار نه بهر دي. تفصیل له موږ نه ځو، بیا به خبره ټوله دغې کې ولایي. الله هم دغه غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غواړي چې امت یو پاتې شي. خو الله څه وایي؟ ولا یزالون مختلفین. دا اختلاف کوي، دا د انسان طبیعت دی. هر ځای کې به اختلافات پیدا کیږي، خو حق پرست خلک به کوشش کوي چې اختلافات څه شي؟ ختم شي. خو اختلافات به بیا هم جوړېږي. داسې کېدی نه شي چې بلکل دې د ټول امت را جمع شي. ټول امت به را جمع شي، کېدای شي د درې کسان ته یې خوا شي، یو جماعت وړي کوم ته کې نه مني دوی خبره. خو دومره دی چې موږ به کوشش کوو چې ای مسلمانانو راشئ، راځئ یو کېږو. یو کېږو په څه؟ په قرآن او په حدیث باندې. والله العظیم چې څو پورې ته دا وایې چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی، او چې کله ته دا خبره کوې چې زما جماعت جدا دی او ستا جماعت جدا دی، او چې ته دا خبره کوې چې زمونږ مولوي صاحب جدا دی او ستا مولوي صاحب جدا دی، زمونږ د پاکستان علما داسې دي او د افغانستان علما داسې دي، زمونږ د سعودي عرب علما داسې دي او د مصر علما داسې دي، دا امت یو کېدی نه شي. زمونږ د جنډې رنګ دا دی او زنده باد او مرده باد او دې سره امت نه یو کېږي. امت ته یو کېدو یوه لار ده، قرآن او حدیث، بس دویمه لار نشته. موږ به کینو وختي طور، اکثر تاسو وینئ به د پاکستان کې هغه ټول علما را جمع شي. دې کې وایي آل پارټیز څه شی ورته وایي، ټولې پارټیانې را جمع شوي. نو چې څومره دیني جماعتونه هغه ټول ناستي په سټیج باندې، او بیا په اخره کې یو بل له لاس هم ورکړي، لاسونه د یو بل داسې اوچت کړي. دروغ وایي دوی، دا لاسونه هسې اوچت کړي. د دوی په زړونو کې دومره اختلاف دی لکه ځمکه او اسمان منځ کې کومه فاصله ده. دوی به هله یو کېږي چې دا ټول کیني او په منځ کې څه کېږي؟ قرآن او حدیث. چې بهی دې کې څه به منو، چې د دې خلاف څه به نه منو، بیا د ټول علما یو کېږي. او په دې باندې اکثر دا بعض ملګري ما پسې راشي، دا څه وجه ده چې د زمونږ د علما د پاکستان او افغانستان او د انډیا او د دې ملکونو دوی کې اختلاف دی، د سعودي عرب د علما ولې یو دي؟ دلته چې تاسو پارټي لیدلې، دیني پارټي بله، چې ته مرداباد زندهباد چغې مې اورېدلي، چې د جنډې منډې مې لیدلي، چې دا د پلاني مسلک والا جومات ته دې چې لیدلي، الله کورونه هر سړی ورننوځي. وجه دا ده چې ته په دې ریاض ښار کې د یو عالم نه تپوس وکړې د مسلې، دی به درله جواب درکړي. بیا لاړ شه نجران او جیزان ته هغه باډر باندې، او هلته د یو عالم نه تپوس وکړه د دغه مسلې، ابد المقه جواب درکړي کوم چې دلته درکړی.
وجه څه ده؟ دیو چې جواب درکو د قرآن او حدیث په رڼا کې درکو، هغه به جواب درکوي د قرآن او حدیث په رڼا کې، نو قرآن او حدیث خو یو دي که نه، نو جواب به د دوی څه شي؟ هغه یو شو. خو چې کله ته په ما پسې راشي سواد ته او ما نه تپوس وکړي چې مولوي صاحب دې مسلې حل، او زه ورننوځم او ما سره زما د مذهب کتابونه پراته وي او هغه وګورم جی بس بزرګانو ویلي دي چې نه کېږي، زه ته ځه کار وشو. کته چې دی تو مردان او دغه علاقو ته هلته چې ته بریلي سره میلاو شوی، مولوي صاحب وایي دا مسله څنګه هغه تللی دی، جو د احمد رضا خان بریلي او د دوی له کتابونه یې راغستي، وایي جي دا کېږي. بیا چې لږ مخکې ته تللی جماعت المسلمین ولا مولا ورسره میلاو شوی، یا خپله قیسه کړې ده. بیا چې مخکې ته تللی عثمانیانو ته خپله قیسه کړې، چې مخکې تللی دیوبندیانو خپله قیسه کړې ده. اوس څه وکړو؟ ولې دا بولیان جدا جدا جوابونه راکوي؟ جدا جدا جوابونه په دې درکړو، دا ډېره اهمه خبره کوم، جدا جدا جوابونه په دې درکړو ځکه چې دوی چې څه ته واپس شوي دي هغه یو نه دی. او که دا ټول قرآن او حدیث ته واپس شوی نو جواب به یې یو درکړی وی، خو دا ټول خپلو کتابونو ته واپس شوي، دا ټول خپلو مولیانو ته واپس شوي، دا ټول خپلو بزرګانو ته واپس شوي. که دوی قرآن او حدیث ته واپس شوي خبره به ختمه شي. زما تاسو ټولو ته نصیحت دی چې د فرقې او د ډلهبازیانو او د جماعتونو مماتونو راشنې مې نه پرېږدي. جماعت یو دی، هغه جماعت هغه لاره به کوم باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم باندې صحابه کرامو، بس دغه منهج دی. چې څوک دا مني زموږ ملګری، چې څوک یې نه مني زموږ ورسره نه لګي، خبره ختمه شوه. زنده‌باد او مرده‌باد او زموږ پلانې او زموږ اللهانې دې قصو ته ضرورت نشته. الله دې په امت کې اتفاق پیدا کړي. د هغې نه بعد یو ورځ سوال کړی دی چې یو سړی په ولاړه لمونځ نشي کولی او په کرسۍ باندې ناست، نو دی چې کله سجده لګوي نو دا لاسونه به د سجدې په وخت کې زوړند نیسي که نه په ورنانو به یږدي. الجواب، زه تاسو ته داسې جواب در کوم چې بهې کې به د کرسۍ د منځه هغه مسله ټوله پکې دننه انشاءالله. قیام ودرېده، رکوع او سجده دا ټول د منځه ارکان دي چې څوک یې کولی شي او نه یې کوي نو لمونځ یې نه کېږي، الا دا چې یو سړی بیماري یا عمر یې ډېري کمزورتیا یې نشي کولی به هېڅ خبره نه. دلیل په هغې باندې دا دی د عمران بن حسین رضی الله عنهما حدیث دی، وایي چې کانت بي بواسیر، په ما باندې د بواسیرو بیماري وه. فسألت النبي صلی الله علیه وسلم عن الصلاة، رسول صلی الله علیه وسلم مانځه مبارک ته پوښتنه وکړه یا رسول الله لمونځ به څنګه کوو؟ وایي صلي قائمه، په ولاړه کوه، فإن لم تستطع فقاعده، نه که په ناسته نشي کولی په ولاړه نشي کولی په ناسته کوه، په ناسته نشي کولی په اړخ یې کوه. رواه البخاري، د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی. او امام ابن قدام المقدسي رحمه الله وایي اجمع اهل العلم، په دې باندې اهل علم اجماع ده چې څوک په ولاړه لمونځ نشي کولی نو دی دې په ناسته کوي. خو بیا دلته یو فایده دې ته ډېرو خلکو سوچ نه شي. کم سړی چې ودرېدی نشي نو دی صرف معذوره دی په ده قضي کې، نور سجده او رکوع به صحیح لګوي. او کم سړی چې سجده او رکوع صرف نشي لګولی نو دی معذوره دی په ده قضي کې، نور به دی ښه باقاعده ودرېږي. د دې بعضو کسانو دا مطلب دی چې اوس یو سړی د ودرېدی نشي مانځه کې، د خپو نه کمزوری بیمار، مطلب دا شو چې بس په کرسۍ کښېنه او سجده او رکوع هر څه په دغې کوه، نو دا طریقه صحیح ده؟ غلطه ده. ښه یو سړی صرف سجده او رکوع نشي لګولی، د دې لپاره به لازم په کرسۍ کښېني یا په ځمکه کښېني، خو ودرېدی شي نو موږ ته په کوم ځای کې چې ودرېدلي هلته به ودرېږي. ځکه چې قانون د شریعت دا دی چې یو کار په تا واجب دی هغه به لازم کې، او چې څومره یې نشي کولی دومره به یې پرېږدي، چې څومره یې نشي کولی. دا نه چې څومره نشي کولی ته ورسره هغه هم پرېږده کوم چې کولی شي. دا قانون دی د شریعت. بیا راځو دې مسلې له چې په ناسته باندې لمونځ کوي، دی به څنګه لمونځ کوي؟ کوم سړی چې په ناسته لمونځ کوي یا په کرسۍ دی او یا په څه دی؟ په ځمکه دی. دا کرسۍ نه خو اوس راووتې، یعنې معروف دغه و چې سړی به په ولاړه لمونځ نشي کولی، هغه به په ځمکه ناست و، لمونځ به یې کوو. دا سړی اوس رکوع سجده نشي لګولی، ودرېدی نشي، بس یا په کرسۍ ناست یا په ځمکه ناست دی، نو دی به رکوع چې کله کوي نو هغې ته به معمولي ټیټېږي، او سجده چې کوي نو هغې ته به لږ ډېر ټیټېږي. او د رکوع په وخت کې به د ده لاسونه
هغه په دغه زنګنانو باندې وي، زنګنانو د سترګې چې کومې وي په دې باندې وي، ځکه چې کله د رکوع کوي او د صحیحونو لاسونه په دغه ځای پراته وي. او چې سجده لګوي نو بیا به فرق وي په کرسۍ والا کې او په ځمکه والا باندې. فرق دوی کې دا دی کوم سړی چې په ځمکه ناست دی او سجده لګوي نو دی به لاسونه په کوم ځای ږدي؟ لاسونه په ځمکه ږدي، لاسونه به په ځمکه کېږدي او ټیټ به شي لږ. او چې کوم سړی په کرسۍ ناست دی او دی راکوزېدی نه شي کته نو دی به څه کوي؟ دی به د لاسونه په ورنانو ږدي. اوس په دغه باندې پراته یو دا طریقه شو. بیا دلته یو مسله د فایدې لپاره ذکر کوم مخې ته راله چې کوم سړی په کرسۍ باندې لمونځ کوي نو دی به د کرسۍ دا خپې دا به کوم ځای کې ږدي؟ نو دې باندې ډېر خلک نه دي پوه، که پوه دي نه دي پوه. کوم سړی چې په کرسۍ باندې لمونځ کوي دی چې په کوم ځای باندې کیني لکه کوم ځای ته چې د کرسۍ د ډډه دی لګوي د دغه ځای دا به د خلکو سره حسابېږي نه کوم سره چې دی ولاړ دی. نو مطلب دا شو چې کومې خپې به مخې ته کوي؟ شاتنۍ خپې به د صف سره برابرې د کرسۍ شاتنۍ حصه وروستنۍ حصه هغه به د کسانو سره برابرې او مخکې چې کومې خپې را به د مخکې هغې هېڅ خبره نه ده. خو دلته یو بله مسله د دین کې ډېرې ناشنا مسلې دي. ګورې یو سړی دی هغه په ولاړه لمونځ کولی شي ودرېدی شي خو سجده په کرسۍ لګوي دی به اوس دا کرسۍ په کوم ځای کې ږدي؟ کومې خپې؟ مخکینۍ؟ ولې؟ دغه جواب دی. په دې ټیم کې چې کله دی ودرېدی شي صرف سجدې له کښېني نو بیا به دی د دې صف سره برابر ودرېږي. نو دی چې برابر ودرېږي خپې د خپو سره لګوي نو بیا به د کرسۍ د مخکینۍ خپې دا به دغه خپو سره راځي، وروستنۍ خپې به شاته صف نه راځي. په دې ورسېدې دا یو باریک فرق دی دی کې چې کوم څه یو خو هغه سړی چې هغه ټول لمونځ په ناسته کې هغه جدا مسله ده، او یو سړی دی چې هغه صرف د سجدې او د رکوع دپاره کینی نور هغه ولاړي. نو چې ولاړي نو بیا خو د خپې به د نورو کسانو سره برابري که نه؟ که دې ته موږ دا ووایو چې د کرسۍ د شاتنۍ خپې د صف سره برابر که او دی ولاړي نو دی خو بیا د صف نه مخکې ولاړ دی. والله اعلم. هغه جومات کې یو نه دې جومات کې هم دوه درې دي خو چې نه خبر یو هغه چې نه خبره په دې کې اخته یي که نه؟ الله دې پوه کړي. دا ورو سوال کړی دی چې کله یو سړی جومات ته لاړ شي او د امام سره په منځه کې شریک شي او دغه دوه رکاته یا یو رکات چې کوم د امام سره وکړو هغه صحیح و، بیا چې کله د ځانه د لمونځ پوره کوو په هغې کې دی خطا شو نو دی به سجده سهو کوي او که نه به کوي؟ الجواب زما دا عادت دی او اکثرو ملګرو ته معلوم دی چې زما نه ګورې سوال وړوکی هم ته کې وشي زه جواب سم اوږد ورکوم. د هغې وجه دا ده دوه وجې دي. یو دا چې زم چې دا خلک پوه شي، دویمه دا چې زما خپل شوق دی چې زه دا هره مسله دې وروڼو او خویندو ته واضحه کړمه نو چې سبا د الله په مخ کې زما هم غاړه ازادي او دوی مې عبادت په ښه طریقه باندې وکړي. زه به درته حاصل د دې مسلې ذکر کړم. امام او مقتدي دوی چې په منځه کې خطا شي نو د دوی بعض حالات دي هغه ټول حالات ته ذکر کومه. اولنی حال هغه دا دی چې کله مقتدي د امام سره په پوره منځه کې شریک شو، پوره مونځ مطلب چې د اول نه ورسره شریک دی د اخره پورې، او امام خطا شو سهو شو نو امام به سجده سهو کوي او دا سړی به ورسره مقتدي به ورسره کوي که نه به کوي؟ کوي به که دا سجده سهو د سلام نه مخکې او که وروستی. دا یو حال شو. دویم حال هغه دا دی اوس یو کس په منځه کې شریک شو مسبوق دی. دا مسبوق هغه مقتدي ته ویل کېږي چې د ده نه څه مونځ تللی دی. یو سړی په منځه کې شریک شو او صحیح حصه ترې تلې ده او امام په هغه حصه کې خطا شو کوم کې چې دا مقتدي شریک شوی دی
نو بیا په دې کې تفصیل دی. تاسو ودې کوئ که ودې چې دا مسله پرېږدي دا ګوره تفصیلي مسله ده. په دې مسلو باندې علماو کتابونه لیکلي. زه درته د هغه ټولو کتابونو حاصل بیانوم. لکه تاسو ودې چې بیا موږ پرېږدو بل درس کې چې کله وی خو برابر ناست وی بیان کو. پام هم دی ورته که نه. دویم حال دا دی چې یو سړی د امام سره شریک شو په منځه کې او حصه د مونځ تې شوې ده او امام خطا شو په کومه حصه کې کوم کې چې ورسره دی شریک شوی دی. اوس به په دې مسله کې تفصیل دا دی که امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخکې نو دی خو به ورسره لازم سجده سهو کوي. ځکه چې هلته د امام تابعداري به کوي که نه. بیا به خپل مونځ پوره کړي او بیا به سجده سهو په آخره کې وکړي. دې مسلې نه ګوره اکثر نه یم کېدای شي ټول ته نه خبره. بیا به سجده سهو وکړي ځکه چې دا کوم ځای کې چې د سجده ولګوله د سهوې ده دا ځای د سجدې نه و خو ده ولې ولګوله ځکه چې امام وکړه. نو دویم کیفیت هغه دا دی که چېرته د امام سجده سهو وکړي د سلام نه بعد سلام یې وګرځو او بیا دوه سجدې کوي نو دی به ورسره سجدې نه کوي ځکه چې مونځ نه خو ووتو که نه. سلام هلته وګرځېد چې سلام وګرځېد دی د مانځه نه ووتو چې د مانځه نه ووتو دی به دغه مونځ پوره کړي او بیا به د خپل مانځه چې مونځ پوره کړي وروسته به سجدې سهو وکړي. په دې کیفیت ورسېدی. د دویم حال شو. دریم کله چې مأموم مقتدي ته وایي په عربۍ کې کله چې دا مقتدي د امام سره په منځه کې شریک شي په صحیح حصه کې او امام خطا شو په هغه حصه کې چې دی پکې نه و دا د هغه اولني په عکس دی. امام په هغه حصه کې خطا شو چې د مقتدي پکې نه و. لکه مثال به داسې ووایو چې امام خطا شو په اولني رکعت کې او دی شریک شوی دی په دریم رکعت کې یا په دویم کې. نو اوس به موږ دا وایو که امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخکې نو دی خو به ورسره لازم کوي. نو بیا دې دی خپل مونځ پوره کړي او سجده سهو به کوي نه به کوي. ولې ځکه چې دا سهو په ده نه ده راغلی. او که دا امام د سلام نه بعد سجده سهو کوي نو دی خو به ورسره نه کوي دی به پاسي. خو چې کله سلام ګرځوي نو بیا به سجده سهو کوي که نه به کوي. ولې به نه کوي ځکه چې ده باندې هغه سهو نه ده راغلی. دا څو حالات شو؟ درې. نو څلورم حال د مقتدي د امام سره هغه دا دی که چېرته د مقتدي خطا شي په منځه کې مقتدي صرف خطا شو او مسبوق نه دی مطلب دی چې ټول مونځ کې شریک شوی دی. مثال به دا و چې سبحان رب العظیم ته پاتې شو په رکوع کې د سبحان رب العظیم پاتې شو نه دی به سجده سهو کوي نه به کوي ځکه چې دی د امام په تابعدارۍ کې دی. حدیث به ووایو. اوس بله مسله که چېرته د نن داسې خطا وشي چې د هغې د لاسه مونځ باطلېږي نه بیا رکعت یې ونه شو نو څه به کوي دا رکعت به بیا کوي. چې کله د نه رکن پاتې شو یو خو واجب پاتې شو یو سنت کار پاتې شو بیا باندې سهو نشتي سجده سهو نشتي خو رکن د نه پاتې شو چې د هغې نه بغیر مونځ نه کېږي رکعت نه کېږي. نو موږ به اوس دې ځای کې دا وایو دې مقتدي ته چې کله امام سلام وګرځو نو ته به پاسې بل رکعت به وکړي ځکه چې کوم رکعت کې چې تا نه رکن پاتې شوی دی هغه رکعت لغوه شوی دی یعنې پالتو. نو کله چې بیا ته تشهد وکړي سلام ګرځې بیا به څه وکړي سجده سهو به وکړي. دا څو حالات شو؟ څلور. پنځم حال د امام مقتدي هغه دا دی چې کله مقتدي خطا شي په خپل منځه کې او دی د امام سره د منځه په صحیح حصه کې شریک شوی دی نو دی به سجده سهو کوي لازم. که دی په هغه ځای کې خطا شوی دی کوم چې د امام سره او که نه په هغه منځه کې خطا شوی دی کوم چې د ځان له پوره کو. او دقه زموږ د ورور سوال و د هغه جواب پکې ډېر دننه ورای ګډوډ شو خو هغه جواب دا شو هغه د تپوس هم دا کړی چې سړی د امام سره شریک شي په بعض مانځه کې اوس چې دی دا کوم مونځ پوره کوي په هغې کې دی خطا شو نو سجده سهو به کوي او که نه به کوي به. او دغه کومه حصه کې چې د امام سره شریک شوی دی په هغې کې خطا شو نو سجده سهو به کوي که نه به کوي به. په دې ورسېدی که نه؟
نو دا 5 حالات شو د امام او د مقتدي. او دا چې نه معلوم سړي ته کنه او ډیرو ته نه دی معلوم، نو کله چې امام خطا شي د مقتدیان په دوی باندې سم دي چې یو دغه راشي، نو دا مسلې زده کول لازم دي، ځکه چې دا لمونځ خو موږ په ورځ کې څو پیرې کوو. الله دې به موږ پوه وکړي. مې ورو سوال کړی دی چې دا میسج خلک ډېر خوري او دا بعض خلک یې بیانوي چې د یو مونځ پرېښودو سزا چې ده نو هغه په جهنم کې 2 کروڑه 88 لاکه کاله تېرول دي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب دا بې سنده خبره ده، منګړت خبره ده، نه سر شته نه خپې شته، خو چا بیانه کړې ده او بیا په چا ورته پلې ده؟ په رسول صلی الله ورته پلې ده. دا بعض کسان د خپل کاروبار چې چلی د هغې دپاره د رسول صلی الله نوم استعمالوي، والعیاذ بالله. د دې لپاره ته اوس دا خلک یری چې موږ مه پرېږدئ که نه، قرآن کې دنیا ایتونه شته، د رسول وسلم دنیا حدیثونه شته، په هغې کې سخت وعیدونه راغلي د هغه چا دپاره چې څوک مونځ پرېږدي. هغه بیان که که نه، څه ضرورت دی چې ته منګړت خبرې بیانې؟ څه ضرورت دی چې ته خلک په دې یری چې یو مونځ دې پرېښودو نو 2 کروڑه 88 لاکه کاله به ته په جهنم کې، او د آخرت یو ورځ چې د هغه د دنیا 50,000 کاله ده او دا حسابونه ورته کوي. رسول صلی حدیث کې څه وایي چې څوک مونځ نه کوي هغه څه دی؟ کافر دی. د دې نه بله غټه خبره شته؟ دا غټه خبره ده که دا 2 کروڑه په جهنم کې تېرول دا وخت کومه غټه ده؟ چې کافر دی غټه ده، هر څه نه ختم شو، ټول عمر لاړ جهنم ته. نو که ته څوک یېرول غواړې قرآن او حدیث کو نه وکړه، په کې شته وعیدونه، هغه وعیدونه بیان کوي، خو دا خبره نه ده ثابت. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې زما دا طریقه ده چې زه کله فرض مونځ ختم کړم نو د هغې نه بعد یو سجده لازم لګوم او په هغې کې زه استغفار وایم او بخښنه غواړم د الله نه. دا ډېر زموږ د ډېرو خلکو عادت دی، یوازې دا عادت نه دی. نو دا شتي که نه؟ جواب هغه دا دی، یو داسې عبادت لازمول او بیا په مخه په حقه طریقه کول چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، د صحابه کرامو نه ثابت، نه هغې ته بدعت ویلی کېږي. دا سجده ده چې بعض خلک یې لګوي فرض مونځ ختم کړي یا سنت پسې وکړي، بیا د هغې نه بعد زر سجده وره. یا سجده څه شي ده؟ بعض وایي زه سجده شکر لګوم. دا سجده شکر داسې خو نه ده چې کړه په سجده شکر لګوه. سجده شکر هغه غټ نعمت په مقابله کې به لګوي چې هغه کله نه کله راځي. لکه اوس یو سړی دی بیمار و، غټه بیماري پرې راغلی وه، الله ورته شفا ورکړه، سجده شکر یې ولګوه. بس په معمولي خبرو باندې خو څوک شکر به د الله موږ نه ادا کولی شو، نه چا ادا کړی دی پوره. خو دا طریقې نه شي چې په مخه سجده شکر وکړو. داسې خو د الله نعمتونه بار بار دي په موږ باندې او هر وخت دي. او که دی وایي چې زه پکې هسې ذکر کوم بیا هم بدعت. حاصل دا شو چې دا سجده دا نه ده ثابت په شریعت کې. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې د اوښ غوښه چې وخوري دې سره اودس ماتېږي او که نه؟ صحیح خبره دا ده چې د اوښ غوښه چې وخوري د هغې سره اودس ماتېږي، او که د اوښ د عمر نه کم او که زیات وي، که پوخ وي او که اوم وي، او په دې باندې ډېر دلایل دي، هغه ما بیان کړي دي الحمدلله د مشکات په درس کې او په نورو درسونو کې. خو دې کې صرف 2 دلایل به پرې ووایو. جابر رضی حدیث ته چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله تپوس شو انا توضأ من لحوم الابل، یا رسول الله چې د اوښ غوښه وخورو نو اودس به کوو که نه؟ رسول الله ته نعم. بیا ورته انا توضأ من لحوم الغنم، یا رسول الله که چې ته د بیزې ګډې غوښه وخورو نو رسول الله ته ان شئت بیا د خپله مرضي دی که کوې او که نه کوې. رواه مسلم، د حدیث مسلم راوړی. ګوره په دویمه کې ورته وایي خپله مرضي دی، په دې اوله کې ورته ونه چې خپله مرضي دی. دغه شان حدیث د براء رضی الله عنه چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن لحوم الابل، د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس شو د اوښ د غوښې مبارکې، فقال توضؤوا منها، رسول صلی الله علیه وسلم چې د اوښ به اودس کوئ. رواه ابو داود او ترمذي، د حدیث ابو داود او ترمذي راوړی. نو صحیح خبره دا ده دلایلو په رڼا کې چې د اوښ غوښه چې وخوري د هغې سره اودس ماتېږي. والله اعلم. د یو ورو سوال کړی دی چې موږ ته وایي
یو کس مونځ د اودس او د منځه طریقه خوا او په هغې کې موږ ته دا ښوولي دي چې کله تاسو په سر باندې مسح کوئ په اودس کې نو په دغه ټیم کې به سورة الکوثر وایئ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نو دا ورور وایي چې نن سبا خلک په دې باترومونو کې اودس کوي نو په دغه ځای کې دا سورت ویل دې سره به څه کوو؟ الجواب دې د څه غم وړی او موږ د څه غم وړي وو. ډېر دې غم وړی چې دا سورت دغه ځای کې ویلی کېږي او که نه بنیادي مسله دا چې دا قیصه د سره شتینه د سر نه دی چا دا ښوولي دي چې د سر مسح کوې نو سورة الکوثر به دا کوم ذکر راغلي د منځه دپاره چې کوم مشروع ذکر د چاته یاد دی؟ کم ذکر دی؟ په اوله کې بسم الله دی او په آخره کې اشهد ان لا اله الا الله الى آخره دغه ذکر بس. نور ذکر او دس لپاره نشتی او د هر اندام دپاره دا بعض وی خپل ذکر دی ته هم نشتی والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په یو ګناه کې اخته یم او هغه ګناه دا ده چې زه په خپل لاس سره شهوت پوره کومه او ډېر کوشش مو وکړو چې دا ګناه پرېږدمه خو نشم پرېښودی نو ستاسو څه نصیحت دی؟ الجواب زه درته په الله قسم خورم روزانه زما نه دې سوال کېږي ما په الله قسم وخوړو د الله په کور کې ګورئ ښه که هغه د واټساپ په لارې او که هغه په موبایل باندې میسیج او که هغه د موبایل ټلیفون او که هغه بل څه ذریعه یي خو ما نه دا سوال کېږي دلیل دی په دې باندې چې دا ګناه عامه شوې ده په هلکانو کې او په جنکو کې هم. نو دا رور لا ښه و چې تپوس یې وکړو نصیحت غواړي او کوم چې دا خبره پټه ساتلې ده نو ښه په نقصان کې پراته دي. زه به د زړه د کومې نه دغه رونو او خویندو ته نصیحت وکړم کوم چې په دې بیمارۍ کې اخته دي او یو څو طریقې به ورته بیانې کړم ډېرې قیمتي چې دا طریقې دوی استعمال کړو په دې عمل وکړو دې ګناه نه به الله ساتي. اول خو دا خبره یاده ساتئ چې استمنا دې ته وایي په خپل لاس باندې مني ویسته که هغه هره طریقه خو د دغه استعمال پکې نه لکه زنانې مخې ته نه هلک نه په خپله لیږي او دغه شان زنانه هم کوي دا حرام دی د قرآن حدیث په رڼا کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه دي چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم وملکت ایمانهم مګر دا چې د خپلو ښځو سره که عورت استعمالوي یا د وینځو سره نو بیا خو هېڅ خبره نه فانهم غیر ملومین الله وایي دوی څوک نشي ملامته کولی. سړی وایي چې په دې کې کوم ځای کې دلیل پکې شتي که واوره مخکې الله څه وایي فمن ابتغى وراء ذلک نو د دې دوو لارو نه علاوه که چا بله لار ولټوله فاولئک هم العادون دغه ګناهګار دي به دوی د حد نه تېروتې دوه لارې دي الله دې ذکر وکړو یو شهوت پوره کول د خپلې ښځې سره دویم شهوت پوره کول د چا سره د وینځې سره درېیمه لار که هغه لارې په لاس باندې مني وباسي والعیاذ بالله پردې ښځې سره لګیا دی که دی هلک سره شهوت پوره کوي دا ټول په دې کې دننه راغلو دا کار حرام دی. حدیث کې هم د عبدالله بن مسعود رضی حدیث دی وچ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا ومنګ ځوانان لکانو د رسول مخاطب بناسو او سره نو لکه سمال مال موږ سنو غریبانانو ډیر ځوانان دي چې د رسول په خوا کې بناسو او غریبانانو او د رسول سلام یو چت انسان هغه چت سوچ لري ملګرو حال احوال به معلومول تپوس به کو تا واده کړی دی نه دی کړی کله به کې رسول سم دا هیرس دی چې د ګناهونو نه بچ او دی حق پرس عالم دا غم دا طریقې ځکه چې د عالم د امتیانو لپاره د سیره ک پلار د بچو خیال ساتي. نو رسول سلام موږ ته بیا نصیحت وکړو چې یا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج تاسو کې څوک واده کولی شي نو ګوره واده وکړئ د سترګو حفاظت به مو وشي د عورت به مو وشي او که څوک یې نشي کولی نو روجې دې نیسي. یو سړی به چې ته د حدیث ته خو وایي چې
په لاس باندې شهوت پوره کول او په خپل شهوت پوره کول حرام دي دلیل دی په دغه خو نو په دین کوم ځای کې دی نه په دې کې دلیل دی چې دا کار ته چې کوم کې ده حرام دی او هغه داسې روجې نیوه اسانې دي او که په لاس باندې شهوت پوره کول اسان دي څه اسان دي شهوت پوره کول اسان دي ولې رسول سم دا ګرانه طریقه ښیي بیا ولې رسول سم ته پته نه چې داسې یو طریقه شته پته ده ورته که نه پته نه یې ښیي او ښه اسانه طریقه ده خو ویې نه وي چې تاسو کې څوک واده نشي کولی هغه خیر دی ځان له خپل شهوت پوره کوي داسې ونه وي وایي چې نشي کولی یو روجې نیسه که نه دلیل دی په دې باندې چې دغه کار حرام دی د هغې نه بعد بیا راځو یو څو نصیحتونه هغه دې وروڼو او خویندو ته کوم چې په دې کار کې اخته دي اولنی نصیحت یا اولنی طریقه د دې ګناه نه د بچ کېدو هغه ده د الله سبحانه وتعالی نه یره او دا سوچ چې الله معیني الله زما اوري د الله په مخ کې زه څنګه دا کار وکړم دا کار چې څوک کوي که هغه هلک ده او که جنۍ ده خو د چا په مخ کې نه کوي ګورئ چا په مخ کې کوي نه کوي مطلب چې د خلکو ډېر قدر کوي او چې کله ځان له یوازې شي بیا کوي نو د الله قدر او تعظیم د ده په زړه کې نه وي ناولنې خبره دا ده د الله نه یره او په زړه کې ستا دا وي که توبه وي سته غواړئ که نه زه ټولو دغه وروڼو او خویندو ته کوم چې په دې ګناه کې اخته دي که توبه وي سته غواړئ نو اولنۍ خبره دا ده چې ته په زړه کې دا ساتي چې دا کار زه د دې لپاره پرېږدم چې الله نه چېرته ناراضه نه شي ځکه چې الله خو معیني نو دویم کار به دا وکړي دویمه طریقه بلکل په میخ لګول غواړي چې دا ګناه بیا ونه کړي واده وکړه دا ټول اوچته طریقه ده واده وکړه او دا قیسې پرېږده دا قیسې پرېږده چې په خپو ودرېږي او په خپو ودرېږي بله زما د یو عالم تقریر اورېدو او په دې مسله باندې بحث کوو ما سره والد صاحب هم ناست و هغه ته مې هم بیا وښو ما ګوره د عالم څومره قیمتي خبره وکړه هغه عالم دا خبره کوله وی موږ مخکې څنګه وي موږ مخکې دا قیسې کولې چې په خپو ودرېږي په خپو ودرېږي هلک به وایي د 15 کالو مور پلار به له جنۍ راوسته داسې وه که نه وه همدقه شان نو بیا هغه ووی نتیجې څومره مزداره وه ټول عمر له بیا د جنۍ د دې هلک د مور پلار قدر او احترام کو ځکه چې راوستې چا ده هغوی راوستې وه اوس وایي دوی لګیا هلک نه دی ولاړ هلک 13 کالو شي 15 خپلې پیسې وکړي ځان له واده وکړي نو بیا چې هغه چې دغه خواښې چې د انګور ته داسې کار ویلی کېږه هلک په خپله واده کړی او د هلک هم مور پلار ته په نوړۍ دغه خبره ږدي چې ما خپل واده په خپله کړی دغه یو قیمتي فایده ذکر کړه چې کله به د جنۍ به د مور پلار راوسته نو د جنۍ به بیا د مور پلار د خپل خواښې څخه ډېر قدر او احترام کو او د پلار به هم ډېر قدر او احترام کو چې د جنۍ دوی ماله راوستې ده اوس هر سړی په خپله لار دی په خپله مرضۍ واده وکړي بیا هغه جنۍ هغه خواښې څخه دوی لرې کېږي هغه په خپله واده کړی تاسو له پکې روپۍ ورکړې ده دغه یو ناشنا فایده ذکر کړه په ټیم جواب دغه بیان اورېدو خبره مې دې پورې کوو چې واده وکړو دا قیسې پرېږدئ چې په خپو ودرېږم او په خپو ودرېږم الله به دې مالداره کړي ته څه طریقه روانه کړه که نه چې طریقه روانه کړه او دغه غم خادیانې که کې ده کومې چې زموږ په معاشره کې دي نو بیا خو په 20 کالو کې هم نشي کولی خو که ساده ونته کې واده کوي او د رسول صلی په طریقه نو واده ښه په اسانۍ سره کېږي بله ده مور پلار که هلک او جنۍ له واده نه کوي نو د هلک او جنۍ له پکار دي چې په څه طریقه د دوی د غوږ ته دا خبره ورسوي چې موږ واده کوو په دې باندې هغو نه ګناهګارېږي بلکې په دې ګناهګارېږي چې په ګناهونو کې پراته دي او څه وایي نه او مور پلار له پکار چې د الله نه ویرېږي د الله نه زه دې مور پلار ته وایم والله العظیم په الله د قسم خورم د الله په کور کې چې زموږ ځوانان هلکان او جنکۍ ګوره تباه و برباد شو دا موبایل ورسره په جیب کې جنکو تصویرانو دا غلط کارونه کوي د جنکو سره دا موبایل پرتې د هلکانو د تصویران ګوري دا غلط کارونه کوي او موږ ځان داسې کړی چې دا تعلیم یافته دی او دا ښه دی او دله موبایل والا او دله پلانې والا او علانې والا د هر څه نه مخکې د دې حفاظت داسې وکړه چې واده وله وکړه نو د دویمه طریقه شوه درېیمه طریقه دا شوه دا کم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا کم سوچونه او فکرونه چې تا ته راځي دا څه که دا ختم که لکه اوس یو سړی دی
چې د شپې وده کېږي نو شیطان ورته لازم د جنۍ سوچ راولي چې جنۍ وي او داسې وي او دغه او جنۍ وي چې هلک وي او داسې وي او دغه او زه به دا خبرې صفا کوم چې دغه چې دا مسله عامه شوې ده او زه یې پټه وساتم بل یې پټه وساتي دوی به څوک پوه کوي او مور پلار یې پوه کوي نه نو دې سوچونو کې چې ته پروت یې به دا کار کوې خو په ځان باندې د سوچونو ده د دروازه څه که دا بند که دغه طرف ته قطعا سوچ مه کوه دا درې خبرې شو څلورمه خبره نظر خپل کوز ساته د نظر حفاظت ځکه چې اولنی غشی چې هغه د فحاشۍ طرف ته ځي هغه دا سترګې دي او دا موبایل چې نه وي او دا قصې نه وي دا فلمونه او دا ډیشونه او دا شینه مینه پخوا چې د چا دا ګناهونه کړي دي اوس د 7 کالو ماشوم چې کور ته راننوځي ته به یېرېږي چې دی په څه پوه دی او که نه دی پوه خور او ورور چې د یو بل سره لوبې کوي نو ستا به بې نظري ځکه چې اکثر دا دغه وګوري دا ویډیوګانې د شینه مینه وګوري هغه به یې تطبیق کوي اقشن کارونه بیا کوي دا ولې یو څو ورځې مخکې په پنجاب کې د 7 کالو جنۍ سره زیاتی وشو بیا ولې په مردان کې وشو او ولې په کراچۍ کې وشو ولې وجه یې دغه موبایل دی دغه موبایلو خلک دیزي ته راورسول دی پوځي دی شهوت یې دیزي ته راورسي چې دیزي ته شهوت راورسي نو دی بیا نه د 7 کالو جنۍ ته ګوري او نه د 15 کالو جنۍ ته ګوري او نه بیا مور ته ګوري او نه بیا خور ته ګوري پرون مې ویډیو کته د 80 کالو بوډا په کراچۍ کې او د 7 کالو ماشومې ته لاس اچولی او خلکو رانیولی دی وایي د 80 کالو او د 7 کالو جنۍ ته لاس اچولی ولې وجه هم دقه موبایل دی او دا قیسې دي دا د خپلو کورونو کې د موبایل مه ساتئ او مه دا چې بس جنۍ کولاو کې ماله موبایل ته موبایل لېږلی هلک ماله موبایل ته لېږلی کور کې موبایل کافي دی که یو وي د ټلیفون دپاره رابطو دپاره خو هر یو سره جدا موبایل او هغه ځان له په جدا کمرو کې ناستې ته دې څه خبرېږي ته دغونه څه خبرې نه د نظر حفاظت الله په قرآن کې څه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او مؤمنانو سره ورته چې خپل نظرونه کوز ساتي دغه شان یو نصیحت هغه دا دی پنځمه خبره هغه دا شوه چې د هغه ځایونو نه ځان لرې ساته چې هلته د انسان کې د شهوت راوچتېږي هغه ځایونو له مه ورځه لکه بازارونه شو باغچې شوې کوم ځای کې جنکۍ ډېرې ګرځي راګرځي هلته مه ځه دا څو خبرې شوې 5 شپږمه خبره دا ډېره فایدهمنه خبره ده یوازې ډېر مه پاتې کېږه سړی یوازې شي دی دا ګناه کوي که هلک ته او که جنۍ د زه هغو ته دا وایم چې یوازې مه وده کېږئ یوازې کمره کې مه اوسېږه بیا به دا ګناه کوي ځکه چې کله کله داسې چې سړی یوازې شي او هلته تقوا نه وي د الله نه یره نه وي بیا دا ګناه کوي خو چې کله ورسره خوا کې څوک وي روري ملګری د جنۍ سره خوري موري نو بیا دا کار دا نه کوي او دا یو فایدهمنه طریقه ده ساتي چې یوازې چې څومره یوازې کېږي نو نقصان به در رسي نو کوشش دا کوو چې یوازې کېږي ډېر ما دا څو خبرې شوې 6 اومه خبره دا شوه په عباداتو کې ځان مصروفه کوي که نه په عباداتو کې چې کوم تا سره فارغه وخت دی نو په عباداتو کې ځان مصروفه کړه تا ته به ټیم نه میلاویږي د دې ګناه کولو 8مه خبره دا شوه چې هغه بیماریانو ته وګوره او په هغې کې سوچ وکړي کوم چې د دې کار د لاسه په انسان باندې راځي نظر کمزوری کېده غټه بیماري دا کوم سړی او ښځه شهوت په خپل لاس په خپله پوره کوي د دوی نظر کمزوری کېږي اعصاب کمزوری کوي دماغ کمزوری کوي او دغه شان عورت هغه څه شي هم کمزوری شي عضو تناسل چې کوي هغه کمزوری شي په ملا باندې دردونه راشي دا نن سبا د ځوانان چې کوم دي ډېر پکې داسې دي چې د ملا دا تکلیف او بیماریانې په وختي راغلي نو د هغې ډېرې وجې کېدی شي خو یو وجه یې دا ده چې په دې کار کې اخته دي د هغې د لاسه د ملا دردونه او دا هر څه پرې راغلي دغه شان بچي نه کېږي داسې سړي
چې کله به یو سړی داسې درجې ته ورسي چې بلکل دا نشه ده نو بیا د هغه نشه شي نو بیا بچي نه کېږي ځکه چې هغه جراثیم چې څومره هغه ټول څه شو هغه ضایع شو. اوس یو هلک دی 15 کالو په عمر کې واده وکړو او د 15 کالو په عمر کې دی بالغ شوی 10 کاله د دا کار کړی دی په دې د ورځې څو پیرې کړی دی نو لکه ده چې 10 کاله په واده کې تېر کړي نو دی به څه بیا بچي به د وشي څه به د زور او طاقت وي ځکه چې 10 کاله خو هغه مخکې تېر کړي دي لکه ته وایې چې واده یې شوی دی ځکه چې خو په دې ګناه کې اخته دی که نه او زه به دا خبرې تاسو ګورې ښه صفا کوم چې موږ به ښه پوه شو. ښه دغه شان د دې د لاسه دا بیماري هم لګي چې سړی د ښځې د ساتلو بیانوي کمزوری شي سړی د ښځې د ساتلو نه نو بیا ښځه چېرته د فحاشۍ لر ځان له بیا لټوي والعیاذ بالله او دی وشرمېږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دغه شان دې ته پکې سوچ پکار دی چې څومره تکلیف تاته میلاویږي دا په مخه لامبلو سره جمع به وي تکلیف به وي دته بیمار بیا به ملامبې د خلکو په مخ کې اکثر خلک پرې شکیان شي چې ځي کې میلمه یا خپل مشران د ټولو خبرو ته سوچ پکار دی چې دې د لاسه بیماري دې د لاسه دماغ کمزوري کي حافظه کمزوري کي د دې د لاسه سړی داسې دغه غونته کې شي چې نانګاره یعنې کوم خلک چې دې کې ډېر دغه شوي دي هغه داسې نانګاره غونته کي او دا داسې مرض دی والعیاذ بالله چې په دې کې څوک اخته شي نو د خپله ښځه وله خوند نه ورکوي یعنې ښځه به ورسره یي خوا کې خو دا ګناه به کوي نو دا دومره خطرناکه ګناه ده دا څو خبرې شوې 8 9مه خبره هغه دا ده چې دا خبرې د زړه نه وباسئ د بعضو په دې زړونو کې دا ده وی یا زنا کولی یا دا کولی نو زه خو دا وړه خبره کوم که نه د بعضو لکه ځان ته دا کار په دې روا کړی دی چې یا به زنا کوم نه ولې به یا زنا کوي یا به دا کوي ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یا واده وکړئ یا روژې ونیسئ ته څنګه وایې چې زه به یا زنا کوم یا به دا کوم زنا خو دواړه دي خو دغه زنا چې دی مشره خور ده او دی څه ده د کشره ده یو شی نو دا خبره به د زړه نه وباسئ. 10مه خبره هغه دا شوه چې مضبوطه اراده او مضبوط عزم چې زه به شیطان ته ځان نه سپارمه لکه دا کسان وایي موږ څه وکړو راشه خلکو داسې ګناهونه پرېښودي دي چې د هغې پرېښوده سم ګران دي او ته وایې زه څه وکړمه خو مې کوه که نه بس پخه اراده وکړه او چې کله پخه اراده دې وکړه پوخ عزم الله به ستا مرسته کوي او خصوصا هغه خبره ته بیا کوم چې یوازې به وخت نه تېری پای کې یو روایت زما ذهن ته راغی په هغې کې دا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يبيت الرجل وحده رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی چې سړی یوازې د شپه نه تېری د حدیثونو کې هر مسله شته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کړې شریعت په هره خبره کې فایده وي حکمت نو دا څو خبرې شوې لشوي. 11مه خبره هغه دا ده چې دغه نبوي علاج استعمال کوي روجې نه د روجو سره د شهوت کمیږي او بیا دې کې فائدې لپاره دا خبره ذکر کوم چې د بس کسان دغه دوايانې خوري د شهوت کمولو لپاره دا دوايانې خوراک نه دي پکار ځکه چې پای کې نقصانات ډیر دي اکثر د شهوت بالکل ختم کی. 12مه خبره هغه دا ده چې کله د شپې اوده کېږي آداب شرعي هغه ټول استعمال کوه. آداب شرعي دا دي چې د اوده کېدو په وخت کې دغه اذکار ووایه آیت الکرسي ووایه اخرني 3 سورتونه ووایه نو الله به ستا حفاظت کوي. دغه شان یو خبره دا ده چې صبر په ځان کې راولئ. دا ما ته پته دی چې ځوانه لکه او ځوانې جنۍ ته د ګران کار دی چې هغو شهوت په زور کې او په جوش کې او څه طریقه نه وي نو په دې ټیم کې د صبر نه کار اخیسته پکار دی او الله به د هغوی مرسته کوي چې څوک دا کار وکړي الله یې مرسته کوي ځکه حدیث کې سره چې من یستعفف یعفه الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې ځان د ګناه نه ساتي الله یې ترې ساتي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن یتصبر یصبره الله او څوک چې صبر کوي الله ولې د صبر توفیق ورکوي. نو زه د غرونو او خویندو ته وایم چې صبر او اخرنۍ خبره هغوی ته دا ده چې که په دې ګناه کې واقع شو هېڅ خبره نه ده انسان نه ګناه کي د توبې دروازه کولاو ده
الله ته واپس رجوع کوي یو نوی ژوند شروع کوي او خصوصا دا خبره ساتئ چې دعاګانې ډېرې غواړئ الله ته عاجزي وکړئ الله ته په سجده کې ووایه الله ته په مانځه کې ووایه الله ته په عامو دعاګانو کې ووایه چې الله ما د دې ګناه نه قلع کړي الله به دمای رحم وکړي او الله د چا محنت او کوشش هغه نه ضایع کوي والله اعلم یو ورو سوال کړی دی چې یو چرګه مرداره شي او په دې کې دننه هګۍ پرته وي نو دا هګۍ خوړلی شي او که نه شي څه جواب ورکوئ تاسو هګۍ خپله پاکه ده او هغه روغه چې مردانېدو سره څه ضرر هغې ته نه دی رسېدلی او هګۍ خپل نوع چې دی نو پاک دی جواب د دې مسلې هغه دا دی چې دې کې تفصیل دی د دې مسلې په دې مسله کې تفصیل دی اولنی حال دا دی چې دا چرګه مړه شوه او په دې کې دننه هګۍ پرته دا هګۍ چې راوویسته دا هګۍ مضبوطه وه یعنې ښه خپل وخت پوره کړی دی او په دې کې پلیتوالی اثر نشي کولی نو کومه پلیتي چې په دې له پاسه ده هغه وینځه د هغې سره پاکه شوه نو هګۍ څه شوه پاکه شوه نو دویم حال هغه دا دی که دا هګۍ ته د دې چرګې نه راوباسي او دا هګۍ نرمۍ پستۍ او پلیتوالی پکې اثر کوي نو بیا څه ده بیا حرامه ده دغې پلیتوالی پکې اثر کوي نو بالکل دې شي بولم دغه نه راشي چې پاکه ده او بالکل به داسې نه وي چې پلیته ده بلکې تفصیل ته به ګوري چې دا پلیتوالی په دې هګۍ کې اثر کوي او که نه کوي والله اعلم د یو ورور تپوس کړی دی چې زمونږ خور ده او مونږ ولو په میراث کې حصه ورکړې ده او اوس هغه خور مړه شوه او د هغې خپل بچي شتي نو زمونږ بیا په دې میراث کې حصه رسي او که نه الجواب دی اوس بیا دې ته ناست چې واپس یې ته وعلمه او دا ځکه وایي چې مونږ له حصه ورکړې ده یعنې بس دی مړه شوه اوس بیا پکې نه راځي دا د هغې مالو او داسې احسان نه دی کړی چا په دې خور باندې چې دا ول الله ورکړې ده دا احسان په چا کړی دی الله کړی دی نو جواب د دې مسلې هغه دا دی که د دې ښځې خاوند یي د دې سائل د خور خاوند یي او زوی یي نو دا مال به داسې تقسیمیږي چې د دې خاوند به څومره سره شي څلورمه ځکه چې زوی شتي باقي مال به دی باقي ټول د دې بچو دی او که دا خاوند مړ شوی او زوی او یا بچی پاتې نو مال د چا دی د بچو دی هغه جدا مسله ده چې صرف لوري خو دې کې دوی چې دغه شتي زوی دی که لوري بیا مسله ده که جدا ده که لوري وی بیا به لور ته د هغې حصه میلاو شوی وی اوس یو لوري ده د هغې ته به څومره حصه میلاوي نیمه حصه به ورته میلاوي باقي به چېرته ځي تاسو خو عامه خبر وکړه ورثو ته ورثو خو په لکاو دي باقي به چا ته میلاوي وروڼو ته به واپس کېږي که نور څوک نه یعنې برم څوک نشته مور پلاروم نشته لاندې صرف څوک دی یو لور ده بس او خاوند هم نشته دا موږ هغه مسله بیانوو خو که بالفرض څنګه چې دې رور تپوس کړی دی چې خاوند شتي او بچي دي نو خاوند ته به د هغې حصه میلاو شي هغه څلورمه حصه ده باقي به په چا تقسیم شي په بچو به تقسیم شي ورور ته به څه وایو چې زه چای پیاله پکې وڅښه او بسکټ ورسره وخوره وځه او څه کومه حصه ته هغې له ورکړې ده الله ورکړې ده نو واپس پکې دته څه نه میلاوي بیا موږ دا خبره کوو ګورئ د فایدې دپاره چې دا قسمه مسلې طریقات دا مسلې طریقات یعنی د میراث چې کوم پاتې شو د هغې تقسیمول دا یو اهمه مسله ده او خطرناکه مسله ده په دې کې وداسې په عامه فتوا باندې عمل نه کوئ لکه دا لازم دغه علاقې چې کوم علمي قاضي مشري هغه له به پوره تفصیل وړې اکثر دا څوک تپوس وکړي داسې و یو ښځه مړه شوه او زوی پاتې شو و د تفصیل ونه کړو پوره موږ خو هغه شان جواب ورکړو څنګه چې ظاهري مسلې
خو کیدای شي پلار ژوندی، کیدای شي د دې کس چې مړ دی د ده نیکه ژوندی، نیه اشتي، خپل وروڼه یې دي، دا وروڼه یې خپل دي که پردي دي، دې ټولو مسلو ته کتل غواړي. د هغې نه بعد بیا یو تفصیلي فتوا شایع کېږي چې وایي دا دې به دستخط وشو داسې داسې تقسیم به کېږي. نو دا خبره یاده ساتئ. دا ورور وایي چې ما منښته کړې وه که د یو کار وشو نو زه به ګډه رالو، خو یو ملګري راته دا وایي چې پیسې غریب له ورکه، پاکستان ته ورکه غریب له ورکه. تاسې کولی شي که نه؟ نو جواب دی چې نه شي کولی، دوی ته تعیین کړی دی، تا ویلي چې زه به ګډ راولم، نو ګډ به راولي. ګډ راوله په غریبانو نه تقسیم کړه، هم څه خبره نه ده. والله اعلم.